ګوره که په دې دنیا کې بد خلک هم شته که نه خو دلته ښه خلک هم شته. اوس ما ویډیو ریکارډ کوله نو دلته یو سړی راغی ما ته یې ویل چې دلته کیمرې لګېدلي دي چاته کیمرې لګېدلي دي دا موبایل مه راخله دلته ویډیوګانې مه جوړوه صحیح ده. لیکن ما چې ورته کله وویل چې زه داسې ویډیو جوړوم او دا خبرې مو ته وکړې هغه ته مې داسې موټیویشن غوندې ورکړو داسې خبرې مو ته وکړې نو هغه ما ته بیا وویل چې جوړوه صحیح ده او ځان مخکې بوځه کامیاب شه. دا خلک په هر څه هر څه وایي چې زه خو هغه هغسې نه ملګری یم که نه چې دا سړی لګیا دی ویډیو جوړوي لیکن زما خبرې هغه نه وي اورېدلې. دلته چې راغی ما چې ورته یو څو خبرې وکړې خپلې خبرې مو ته وکړې نو هغه وایي چې ویډیو جوړوه ما ته یې وویل صحیح ده ویډیو جوړوه دا ولې هغه خو زه هغسې نه م لیدلی یم دا ما ته نه وي بلکې زما د خبرو ته یې دا وویل زما د سوچ ته یې دا وویل. نو کوشش کوئ که نه چې ځان داسې جوړ کړئ ګوره داسې جوړ کړئ د دې مطلب څه شو چې ځان داسې کپړې واچوئ او داسې سینګار وکړئ بلکې د دې مطلب دا دی چې ځان داسې جوړ کړئ یعنې سوچ داسې کوئ خبرې داسې کوئ چې خلک ستا د کپړو نه بلکې ستا د خبرو نه متاثره شي او تا ته هرکلی ووایي. نو کوشش کوه که نه چې هر چېرته اوسېږي پازیټیو سوچ کوه پازیټیو خبرې کوه ښه سوچ کوه او ښې خبرې کوه.